بسم الله الرحمن الرحيم. کوثر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو اتمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. درې مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ای پیغمبره مونږ تاسو د کوثر چینه درکړې ده، نو ته د خپل همغه پروردګار لپاره لمونځ ادا کړه او قرباني وکړه. ستا همغه دښمن چې تا په کرغېړونو نومونو یادوي ابتر یعنی له هر خیر څخه پرې کړای شوی دی.